په روژه کې ځینې دوستان متوجه نه وي، ځینې غلطیان زموږ ستاسو نه سر وي. لومړی غلطي، لویه غلطي خو دغه ده چې زموږ ستاسو زړونه کله کله روژه شوي نه وي. موږ ستاسو څو روژې ونیوې، خو زموږ ستاسو زړونو کې حسد، کینه، چرک او نور د زړونه مرضونه وي. دا خطرناک کار دی. دوستانو خپل زړونه مراجعه کړو، خاصتا د چا سره خبرې نه کوو. ګورو زموږ ستاسو اعمال الله ته نه پورته کېږي. د دوشنبې او د پنجشنبې پر ورځ باندې اعمال الله ته پورته کېږي. دویمه غلطي دغه ده چې ځینې دوستان ریا کې وخت کېږي. دومره قرآن مې ولوستو، دومره تراویح مې وکولې، دومره صدقات مې ورکړل. نه 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 دا کار مه کوئ. او درېیمه غلطي هم د صحت سره دغه غلطي موږ کوو چې ځینې دوستان ډېر زیات خوراک کوي، بې حده زیات، وایي چې زه وږی نه شم. او بیا جالبه دا ده چې همداسې بیا ویده کېږي په ډکه معده باندې. نور هم ډېر زیاتې غلطیان شته. یوه هم خطرناکه غلطي دغه ده چې زموږ ستاسو منفي عادتونه متاسفانه په رمضان کې اصلاح شوي نه دي او رمضان تیریږي. راځئ چې مشخص یې کړو، محدد یې کړو او اصلاح یې کړو. نور هم ډېرې غلطیان دي. تاسو ولیکئ راته چې نورې کومې غلطیان دي چې ځینې دوستان پکې اخته کېږي. السلام علیکم.